سلامونه ډېر درنو قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو له ټولو څخه د مخه تاسو ټولو ته د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي وایم. او څرنګه چې تاسو ګورئ دا ساوث هال دی او دلته زموږ افغان هیوادوال ټول شوي دي او د افغانستان 101 کلیزه د استقلال مانځي او تاسو ته به د دې ځای څخه بعض افغانانو سره خبرې وکړو او بعضې ویډیوګانې به تاسو ته چمتو کړو. بیا هم دوستانو تاسو ته ښه راغلاست وایم. په څنګ کې موږ یو افغان هیوادوال لرو چې له ده نه به پوښتنې وکړو چې د څه لپاره راغلی ده او دا کوم ځای ده او څه غواړي چې دلته وکړي. نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه وروره. کولی شي خپل ځان د هیوادوالو ته ور وپېژني؟ مننه. زما نوم نور احمد زهره. سلام دې تا ته، سلام دې ټولو لیدونکو ته. دلته راغلي یو لندن د ساوث هال په ښار کې. دلته موږ افغانستان د افغانستان 19 د اګست د افغانستان د استقلال ورځ ده. ماشاءالله ټول افغانان چې دي د انګلستان له هر ځای نه راغلي دي، بدلته راغلي ټول لکه په یو کور کې راټول شوي دي، بس خپله خوشحالي لمانځي. ډېر افغانان راغلي ماشاءالله. بس ډېر د افتخار ځای ده چې په یو پردي ملک کې ماشاءالله داسې خپل افغانان داسې په اتفاق سره دي راټول دي. دا ډېر یو د خوشحالۍ ځای ده. ښه، کولی شي ووایي چې له کوم ځای څخه راغلی دی دلته؟ زه خپله نورتمپټن راغلی یم، په نورت کې دی، د برمنګم او د ملټن کینز له منځه ده. نو دا نور افغانان هم چې دي نو له هر ځای نه راغلي، خپله له د ساوث هال نه دي، برمنګم نه دي، سنټرال لندن نه دي، نو له هر ځای نه دي راغلي دي. بس دلته ټول یو ځای دي. دوستانو په څنګ کې یو بل افغان هیوادوال لرو، له ده نه به هم پوښتنې وکړو چې د کوم ځای څخه راغلی ده، همدارنګه ځان به تاسو ته در وپېژني. کولی شي چې دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني؟ یم د ننګرهار او د خیوې د بډیالۍ کلي ما، او تقریبا دلته مې 12 کاله کېږي په انګلینډ کې. او ماشاءالله اوس له کوم ښار نه راغلی دلته؟ زه په خپله د فرانسې دغه کې اوسېږم، ډور کې اوسېږم، سرحد کې یم د فرانسې او د انګلینډ. چې دا به تاسو ته ووایي چې څه لپاره راغلی دی او دلته څه دوی تجلیل کوي؟ دا خو نن ډېره د فخر خبره ده. نن ټول خپل افغانان وروڼه راغلي، خویندې هم راغلي دي، او نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې ورځ باندې زموږ ملک دغه ازادي په انګریزانو د ملک نه ایستې دي. او شکر الحمدلله په دا ټول افغانان ګورو او خوشحاله نور د دې نه بل غټ فخر زموږ همدا دی.
هم دوستانو یو بل افغان هیوادوال دی تاسو ته به ځان در وپېژني او ووایي چې له کوم ځای څخه تاسو راغلی دی. زه سبحان الله ګوزی له برمنګم نه راغلی یم دلته چې نن د خوشحالۍ ورځ ده او زموږ نن ازادي ورځ ده چې ویره منځ هغونه افغانان ټول سوي یو او دا موږ ته د افتخار ورځ ده. د هیوادوال ویل چې برمنګم نه راغلی دی او په څنګ کې یو بل ملګری هم درېدلی له هغه نه به هم یو پوښتنه وکړو. تاسو کولی شئ دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژنئ. السلام علیکم ورونه، زما نوم رومال ده، زم د کرایډن نه راغلی یم، د لندن ښار نه. کرایډن نه راغلی دا هیوادوال هم له کرایډن نه راغلی دی او ویلی شي چې د څه لپاره راغلی او د افغانان د څه لپاره راټول شوي دي. دا د خوشحالۍ ورځ ده، ټول راغلی یاستو چې ټول یو لاس کړو ځان د خوشحالۍ ورځ ومنځو. او ډېره مننه له تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړه. ډېره مننه. دوستانو په څنګ کې مو چې ګورئ دا هم یو بل افغان هیوادوال دی. تاسو ته به ځان در وپېژني او ووایي چې له کوم ځای څخه راغلی دی. کولی شئ چې ځان دا هیوادوالو ته ور وپېژنئ. والا نوم خو مې الهام دی، بس راغلی یم د لوټن نه، یو ساعت لاره ده. ښه کولی شئ چې ووایي څه لپاره راغلی او د افغانان هیوادوال د څه لپاره راټول شوي دي. راغلي یو د خپلواکۍ ورځ ده، بس خپل افغانان وروڼه دې لمانځي، ډېر ښایسته ماحول دی، خوند کوي، ټول افغانان وروڼه سره یو ځای دی، په یوې اینې باندې ولاړ دي. ولا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زما نوم رحمت الله ده، دلته اوسېږم لندن کې او نن د افغانستان د ازادۍ یو سره یومه کلیزه ده او موږ ډېر خوشحاله یو دلته راغلي یو او ټول افغانان خوشحاله دي، اتڼونه دي، بس ساتیری دي، مجلس دي، بس ساتیریږي، ټول خوشحاله دي. سلام دوستان عزیز، امیدوارم همه شما جور صحتمند و سر حال باشید. قسمی که شما میبینید ما اینجا آمدیم ساوت هال و جشن آزادی افغانستان 101مین سالروز افغانستان اینجا تجلیل میکنیم و در پهلوی خود یک افغان خود داریم. از این میپرسیم که از کجا هست، خود به شما معرفی میکند و بعضی سوالات دیگر. تشکر، سلامت باشین. اسم حشمت الله است، ما از ساتان آمدیم. اصلا من از افغانستان و از شهر مزار شریف می باشم. بسیار زیاد تشکر. میتونی بگویی که به خاطر چی اینجا آمدی؟ به خاطر آزادی استقلال 101 سالگرد افغانستان است که ما اینجا آمدیم و خوشی و افغانستان تجلیل کردیم دو همراه دوستا. بسیار زیاد تشکر از اینکه به ما وقت دادید که همراه ما صحبت کنید. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما و از وقتتون. دوستان یو بل افغان هیوادوال هم په څنګ کې لرو، دا به هم تاسو ته ځان در وپېژني او ووایي چې له کوم ځای څخه راغلی دی.
سلام علیکم زما نوم ذبیح الله دولت زید او د ایست لندن نه راغلی یو او د افغانستان د کابل یو. ډیره مننه. کولی شي چې ووایې د څه لپاره دلته راغلی او د افغانان د څه لپاره راټول شوي دي دلته؟ بس نن زموږ د خپلواکۍ ورځ ده او ډیره د خوشحالۍ ورځ ده. باید چې افغانان په هر دنیا کې دا ورځ ولمانځي سره او ځکه دا دغه موږ جوړ کړ چې سره افغانان دلته مسافر دي کوم چې په هر ملکو کې هر ملک کې دا ایونټ سره خپلو کې سلیبریټ کړي انجوای کړي ولمانځي ځکه دا زموږ خپلواکۍ ده او تاسو خبر چې خپلواکۍ څه ته وایي. دا هغه ورځ ده چې غازي امان الله خان د انګریزانو نه خپلواکي اخیستې وه. دوستان څرنګه چې ګورئ دا زموږ افغان هیوادوال دی دلته راغلی دی او د افغان هیوادوالو په مخونو باندې د افغانستان بیرغ رسموي. نو له ده ډیره مننه کوو. کنو دوستانو دا هم زموږ افغان هیوادوال دی. د ده نه به هم یو دوه پوښتنې وکړو. تاسو ته به ځان در وپېژني کیدای شي ډېرو هیوادوالو مخکې نه لیدلی وي نو له ده نه به یو دوه پوښتنې وکړو او هغه به هم تاسو سره شریک کړو. نو کولی شي دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني. سلامونه. د ما نوم د غازي احمدزی او اوسېږم په لندن کې. بس راغلي د خپلواکۍ ورځ لمانځو او ماشاءالله ځکه زیات افغانان وروڼه راغلي دي او خپل ساده تېروي. ویلی شي چې څومره افغانان دلته راغلي دي ستا په نظر؟ یاره ماشاءالله چې کم یې له زر یو نیم زر نفره دي او الله مو دې همیشه همداسې په اتفاق لري او انشاءالله د خپل بیرغ به د دنیا په هر ځای کې ځلوو او د دې ځوانانو برکته چې موږ درې رنګه بیرغ په یوروپ او هر هېواد کې ځلیږي. او ډیره مننه له دې نه چې وخت دې موږ ته راکړه او ستاسو د لا بریا او په هیله. مننه. خیر اوسې. دوستانو څرنګه چې تاسو ګورئ یو دوه نور افغان هیوادوال هم دلته لرو. له دونه به هم پوښتنې وکړو چې د کوم ځای څخه راغلي ده او ځان به تاسو ته در وپېژني. کولی شي چې دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني؟ ولې نه. زما نوم د رستم شینواری. زه اوسېږم په هیترو سره. زه منطقه نومېږي حیس. زه په حیس کې پاتې کېږم خپله. پوه شوې؟ او ډېره مننه. کولی شي چې ووایي د څه لپاره راغلی او څه احساس کوي د نن ورځې لپاره د افغانستان استقلال ورځې لپاره؟ موږ دې لپاره راغلي یو چې دا موږ د خپله خوشحالي خپل افغانانو وروڼو سره خویندو سره شریک کړو. پوه شوې؟ او دا زموږ دپاره موږ مشرانو لپاره کشرانو لپاره ټولو دپاره یو د فخر خبره ده. پوه شوې؟ چې په کار یې موږ دا شی مخکې نور هم بوځو او همدغسې په کار موږ اتفاق بل سره ولرو او همدغسې هر په کال د خیره موږ چېرته هم یو افغانان سره پوه شو ټول سره په ځای شو او ټول سره همدغسې راټول شو خوشحالۍ سره وکړو. او ډېره مننه له دې نه چې وخت یې موږ ته راکړی. یو بل افغان هم هیوادوال هم په څنګ کې لرو. له هغه نه به هم پوښتنې وکړو. کولی شي چې دا هیوادوالو ته ځان ور وپېژني؟ مننه. نوم مې آزاد دی. د برمنګم سره راغلی یم او دې خوشحالۍ ته. ډېره مننه. کولی شي چې ووایي د څه لپاره دلته راغلی او څه احساس لري؟ مننه وروره. اکچولي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. په دې خاطر ټول افغانان راټول شوي دي چې دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځي او په دې باندې موږ افتخار کوو چې موږ داسې ورځ لرو. الحمدلله.
ډیره زیاته مننه هیوادوالو له دې نه چې د ویډیو تر پایه پورې موږ سره وئ. دوستانو که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې ځان سره لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ. دوستانو که چیرې غواړئ نورې په زړه پورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل افغان ټي وي چینلز، همدارنګه زموږ فیسبوک پاڼه افغان ټي وي چینلز ځان سره لایک او زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې زه اجمل شهاب تاسو ته په زړه پورې ویډیوګانې چمتو کړم. تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. زنده باد افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.